سلامونه احترامات ښکلاګانو سره امادفان یمه ملګرو زما استاد زما دوست ډاکټر شاه زمان سیماب صاحب یو ډېر زړه پورې کلام دی زما ډېر زیات وخت ټول کلامونه یې ډېر زړه پورې دي خو دا چې دی دا زما زړه پورې دی ډېر زیات کلام دی یو څو شعرونه دي چې تورې غټې غټې سترګې په رخسار کې که خبش چرته ولاړ دی په انګار کې دا د نرم سره ویښته په اوږو زانګي که ګلونه رابهیږي په ابشار کې دا د غږ د میخه کې د لوړ قامتي که د انور د سترګې برېښته په چنار کې دا نرمي دې د خبرو د دلبره که نظر د پسرلي دې په چغار کې په وړه خوله کې ځلېږي د غاښونه که بیلې ملغلرې د پتار کې دا ښایست د ادم زادې د سیمابه که نخوره راوتلې په سنګار کې